ژور بحثونه د ګرمو موضوعاتو، نازکو حالاتو او پیچلو روایاتو په تړاو د نظر خاوندانو، سیاسي مبصرینو او د سیاست ډګر لوبغاړو اندونه، وړاندوینې او احتمالات. ژور بحثونو کې د هیواد، سیمې او نړۍ پر تودو موضوعاتو بحث کیږي. له ناویلو او نالیدلو خبرېږي. دا خبرونه هر یک شنبه او چهارشنبه ماښام 8 بجې له حریت رادیو څخه اوریدلای شئ. بسم الله الرحمن الرحیم. سوریه کې اوربند مات شو او کورنۍ جګړې زور اخیستی. د احمد شرع په مشرۍ د سوریه حکومت ویلي امنیتي ځواکونه د امنیت ټینګښت په موخه سویدا ولایت ته رسیدلي او ځینې سیمې له وسلوالو جنګیالیو پاکې شوي دي. په ورته مهال عیني شهیدان د ښار په شاوخوا کې د ډزو د دوام راپور ورکړی او د سویدا په یوه روغتون کې چارواکو د ټپیانو د مخ په زیاتېدو شمیر په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. احمد شرع اسرائیل سوریه کې په بې ثباتۍ تورن کړي او زیاته کړې ده چې وسلوالو د روزي ډلې په بدوي قبیلې بریدونه کړي دي. د سوریې په سویدا ولایت کې د روزي او بدوي ډلو ترمنځ نښتې شوي چې له یوې اونۍ راهیسې دوام لري. سلګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله اړولې ده. د سوریې د بشر حقونو د سار ډلې راپور ورکړی د دغو جګړو له پیل راهیسې لږ تر لږه 940 کسان وژل شوي دي. یاد دې وي چې د روزیانو په ملاتړ اسرائیلو په سوریه بمبار وکړ چې د سوریې حکومت لسګونه هدفونه ویشتل او سلګونه کسان پکې شهیدان او ټپیان شول. د حریت رادیو قدرمن اوریدونکو او دغه راز د ټولنیزو رسنیو کارونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه رحیم سکندر یم او ژور بحثونه خبرونه کې را سره د چارو شنونکو سید اکبر سیال وردګ میلمه تاسو ته راغلاس وای. وردګ صاحب، اسرائیل د امریکا بدمعشان دي، یعنی چې څوک یې خوښ نسی هغوی پې داړي. دغه لوبه اوس څنګه ده؟ دلته د روزیان راپورته کیږي او دا دی هم هغه څوک چې د ایران هغه ملاتړي بلل کیږي. د ایران ملاتړي بیا اسرائیل ننګه پې کول، دا څه حساب دی؟ سلامونه سکندر صاحب، تاسو ته برنامې ټول اوریدونکو ته. ګورې که چیرته موږ په عربي یا خلیج فارس هیوادونو ته ورسو، د جګړې ډېرې پخوانه په هغه سیمه کې رامنځته سوي. که چیرته موږ سوریه هغه کو د بشار الاسد حکومت چې تقریبا 50 کاله هلته دوام درلوده، د دې په مقابل کې هم دغسې حرکتونه هلته مختلفې ډلې وي، هم سیاسي حرکتونه و چې د مذهبي جګړې وي، داخلي جګړې هم هلته شدت واخیسته. خو مسله داسې وه چې دغه د بشار الاسد نظام د تغییر دا په دې معنی ده چې هلته یو مثلث شکل راخپل که، یعنی روسیه کله هغه جوتله جای هغه ونیو، امریکا ونیو، او که چیرته هغه حرکتونه هغه برطرف سول، ترکیه هغه ځای سیمې ته داخل سوه، که بشار الاسد له منځه لاړه په جای احمد شرع راغی، یعنی هغه نظام چې له بینه لاړه، دغه حرکتونه هر څه او طرفداران ورسره په هغه منطقه کې هغه سول تغییر وکړو. یعنی د ایران ځای ترکیه ونیو، د روسیې ځای امریکا ونیو، د حرکتو ځای نورو هغه ونیو. اوس که درزیانو مسله دا یو شیعه حرکت ده په هغه سیمه کې. هلته لبنان کې هم شیعهګان دي چې د هغه د حمایه لپاره چې له سوریې سره ډېر نږدې پولې لري، راځي دلته هغه کوي. هلته هم هغه عربي کوچان هم دي چې سني مذهب دي، یعنی دوی شیعه مذهب دي، سني مذهب دي. هلته کردان هم دي. یعنی په داخل د سوریه کې مختلفه داخلي حرکتونه دي چې په خپل منځ کې جګړې کوي، د خپل مذهب لپاره، د خپل مخو لپاره، اهدافو لپاره. جګړه ګوري یو جګړه ده، د جګړې نوم که هر څوک، که دولتونه جګړه کوي، که حرکتونه کوي، جګړه یو ده، که کورنۍ جګړه ده کار. خو موخې د جګړې فرق کوي، کوم اهداف چې هغه حرکتونه تعینوي دا فرق کوي. په ټوله جګړه کې انسانان وژل کېږي، په ټوله جګړه کې خلک تخریبېږي، آبادسازي تخریبېږي، خلکو ته ضرر رسېږي. ولې موخې اهداف فرق کوي. هغه بله جګړه دا ده چې په داخل کورنۍ جګړه، په خپل منځي جګړه، مذهبي جګړه، تاوتریخوالی. نو دلته اوس کله چې احمد شرع راغلی ده،
دلته په داخل د سوریه کې د احمد شاه په هغه حکومت کې هم ځینې قوماندانانو چې د تړون سره مخالفت د ابراهیم کوم تړون چې ده نو چې هغه په سرلیک کې هغه اسرائیل یعنی اسرائیل هغه فکر د اسرائیل هغه تګلاره چې د سره مخالفت کو چیرته سو فکری په د سویدا کوم ایالت کې چې جګړې ته یو هغه جوړه سوله ځینې هغه مهم کسان د احمد شاه لکه ورته دسیسه چې جوړه سوي هغه کسان پکې شهیدانېږي چې هغه له دغه تړون سره مخالفت کوي. احمد شاه ته اجازه نه ورکوله چې د تړون کې هغه وکړي. کله چې هغوی شهیدانېږي احمد شاه دفتن د تړون ملاتړ کوي او تړون کې ځان هغه کوي. یعنی دا هغه دسیسې وي چې د ده راتګ د احمد شاه د سوریې ته د قدرت ته رسېدل هم یوه دسیسه وه د یو پلان پر اساس دی قدرت ته رسېږي او دلته د دغه مهمو کسانو شهیدانېدل دا حینا همدغسې د دسیسې په وسیله باندې دا هغه ترسره کېږي تر څو دی هغه فکرا آزاد سی او دا استقلالت پیدا کړي چې خپل په سر دغه ځکه هغه نږدې ملګري او د جهاد د وخت ملګري نو که دغه دسیسه نه وای را پیدا کېده چې احمد شاه په دې تړون کې ونډه نه وای یعنی دوی دغه د تړون د هغه موانع ګرځي. یو مسله دومره ډیره بدبختی دا ده ګوري چې امریکا هم د سوریې د احمد شاه هغه طرفداري وکړه له تحریمونه لري کړه له سوریه د باندې چې کوم تحریمونه هغه لري کړه او په ژمن کې اسرائیل راځي وزارت دفاع بمباري سوویت بمباري او کوم تجهیزات چې د بشار الاسد له حکومت ته پاتې کیږي هغه بمباري. خو دلته امریکا په دغه وخت کې چپ پاتې کیږي او د اسرائیل د بدمعاش چې په منطقه کې د دا یو سوال دی خاورمیانه کې غواړي چې په راتلونکي کې هلته چې کوم 14 یا 15 هیوادونه دي د خلیج فارس یا د عربي هیوادونه دي دا غواړي په راتلونکي کې هلته دا یو محور وګرځي اسرائیل په خلیج فارس کې یو محور ورګرځي او دغه هیوادونه چې دي هر څه چې اسرائیل وایي دوی په محور راوګرځي او هغه تړونونه کوي کوم اهداف په دې سیمه کې لري خو د په مقابل کې باید عربي هیوادونه نور اسلامي هیوادونه د مقابل کې راپورته نشي او دغه تجهیزات چې لبین وړي هغه ټکنالوژي باندې چې دا هیواد سمبالي د خپل د ځان لپاره یو خطر غني پر راتلونکي کې چې دا به د ما په مقابل کې ځکه دا خو یو اسلامي یو مخکې پخوا په القاعده کې بیا په داعش کې سو بیا ځان ته هغه النصر په نامه حرکت جوړ ک نو دا پر راتلونکي کې هغه فکر چې د احمد شاه دا هغه حرکت چې هلته یو اسلامي حرکت ته قدرت رسېدلی دا ځان لپاره په راتلونکي کې یو خطر ګڼي او دغه د لپاره کوي چې دوی په دغه وسایل ونه لري چې په راتلونکي کې ماته یو نظامی خطر په دې سیمه کې جوړ شي ځکه دغه تجهیزات د کوم وسایل چې د نظامی هغه له بیانوي. نو مسله دا ده زه وایم هغه اسلامي حرکتونه چې په دې سیمه کې دي هغه اسلامي هیوادونه چې په دې منطقه کې دي نو دوی چې تر څو منسجم نشي دوی تر څو یو واحد اسلامي نظام تر چتر لاندې رانشي دوی چې څومره اسلامي هیوادونه په نړۍ کې دي که 50 دي 55 دي دا چې څومره متفرقه کیږي په خپل منځ کې سره ولېږي او جګړې کوي کاغه فکری جګړې کاغه سیاسي که مذهبي یا په نور نمونو اسلامي حرکتونه په دې سیمه کې هرج مرج جوړي دا د اسلامي هیوادونو په تاوان ده او په راتلونکي کې د دوی د قوت سبب نه ګرځي بلکې د دوی د ضعف سبب ګرځي او دوی د زوال سبب ګرځي نو دا په راتلونکي کې خطرناک ده. دا د خبر تلک دوام ورکو چې دا مثلا احمد شاه راغی بیا یې تړونونه وکړل بیخي تورونه پیولګیدل بیخي دا سوچ لږ جهاد باندې معاملې وکړه او دا سی په جګړه د کوم مبارزه باندې معاملې وکړه یعنی احمد شاه خو نه دروان ځکه دلته خو دغه نور دا پرېږدو چې اسرائیل په کوي دی او امریکا کوي دا او د یو پلان و دا روسیا دی خواته لاړه ایران داسې غو په خپل د مسلمانانو ترمنځ دغه فکر یعنی یو څوک به پرمختګ نه کوي چې سره به تړون نه کوي چې هغه وي هم اقتصادي هغه وي هم د خپل ملت لپاره. ګوري منګه اسلامي ارزښتونه لرو د ایجاب چې د خپل اسلامي ارزښت مساجد دی المنزونه د عبادتي برخې شي کنه مساکین چې دي د اسلامي ارزښتونه ګوري احمد شاه اول چې راغی د ایجاب
په اړه باندې هیڅ نوع بیان ورنه کار څوک کولی شي هر رقم کالي واغوندي که دا تاسو په اورېدلي یعنې لومړیتوبونه ته د وحیدانه وو دا ګوري دا یو ارزښت ده چې دی تیریږي دا خپله په نړیوال نظم کې مدغمېدل او د نړیوال نظم حقوق منل دا خپله یو ټکر د اسلامي ارزښتونو سره ته به چې ریسک یې واخیست ریسک یې وانخیست هغه څه لپاره چې مبارزه کړې ده چې کله قدرت ته رارسیږي دا د نړیوال نظم او څوک چې په نړیوال نظم کې په قدرت کې دي د هغو نه متاثره کیږي د هغوی د تاثیر لاندې راغلی ده یعنی ته 20 کاله یا 10 کاله یا 10 کاله ته د اسلامي ارزښتونو لپاره مبارزه کوې او غواړې چې د الله احکام په هغه ځمکه باندې چې کې ته تطبیق کې تطبیق د الله د احکام څوک کولی شي حکومت کولی شي قضایي قوه کولی شي چې د حکومت د چتر لاندې وسی نو ته چې له دغه ټولو ارزښتونو نه تیریږي او په نړیوال نظم کې مدغمیږي د امریکا له تاثیرات نو هغه خو واضح معلومه ده چې ته د یو قدرت د اصل لاندې نو دغه احمد شاه چې پخوا په کوم فکر کې او د نظام ته چې راغی اوس چې په کوم فکر کې ده دا ډیر زیات تفاوتونه لري نو زما په نظر موږ چې د چې لپاره اسلامي هیوادونه مبارزه کوي تر اخره پورې که په همغو باندې ودرېږي دا د نړیوالو سازمانونو د نړیوالو حکومتونو یو بدیل جوړېدای شي خو که وخت سره وسی یعنې دا خو ځان قوي کول خو به غواړي ځان قوي کول خو دغه ته چې یو قدرت ته دا خپله د تا هغه د قوت ښودنه ده چې ته یو قدرت ته رسېږي د یو حکومت چارې په لاس کې نیسي دا خو د تا د قوت هغه ده دا خو دلته یو امتحان نه دی راځي ته چې قدرت ته رسېږي د خپل د قدرت لپاره د خپل د قدرت د تداوم لپاره د قدرت د ساتنې لپاره ته له قدرتونو سره معامله کوي دلته ملتونه خو بیا په دې پوهېږي امتونه خو په دې پوهېږي چې تا مخکې کوم شعارونه ورکول د جهاد په وخت کې او اوس حکومتدارۍ ته راځي نو ته فکر وکړه چې د تا د وزارت دفاع لګېږي د تا د وزیر د دفاع پکې وژل کېږي یا شهیدېږي څو چارواکي د 940 او ته بیا راځې ملت ته وایي چې د تاسو د منافع لپاره زه دا جګړه نه کوم نو د تا خو ملي ګټې خو همدا دی چې ته د خپل اراضي وساتي خپل تمامیت ارضي وساتي دغه خو د تا ګټې نه نو ته چې له ده نه دفاع نشې کوی ولې بیا ملت ته دا شعار ورکوې چې زه د تاسو د ملي ګټو لپاره اسلامي ارزښتونو لپاره زه له اسرائیل سره جګړه نه کوم نو دا خپله زما په نظر دا شاتګ د په اسلامي هیوادونو کې هغه رهبران چې په دغه سطح راځي او دومره جهادونه کوي دومره زحمتونه ګالي او بیا راځي بیرته له امریکا سره معامله کوي د امریکا د ارزښتونو د تاثیر لاندې راځي یا د هغوی د ګټو د تاثیر لاندې راځي زه فکر کوم دا ستونزه ده یعنې تاسو وایي چې دغه د اسرائیلو پر وړاندې دغه غبرګون کمزوری و بالکل کمزوری ده دا اوس معلومیږي تاسو فکر وکړئ دا هم کمزوری خدای عملاً د سوریه خو عمر زوروره نه ده بالکل زوروره نه یعنی د هغه سیاسي عکس العمل او نظامی عکس العمل بیخي کمزوری ده کوم مصلحت یې وبولو زما په نظر کېدای شي مصلحت وي ولې په ظاهره کې کمزورتیا معلومیږي چې د اسرائیل په مقابل کې دوی هیڅ نه واکسل تاسو فکر وکړئ زمونږ ګاونډیان هم قدرت لري مونږ ګاونډیان هم د اتوم خاوندان دي ولې په افغانستان باندې چې کوم په حریم باندې تجاوز کیږي ولې مقابل لوري ګرچې په ټکنالوژي باندې سنبال نه ده هغه وسایل تجهیزات نظامی موږ نه لرو ولې زمونږ عکس العمل د دوی په مقابل کې قوي ده دا یو جرأت دی یو نظام ښیي دا یو هغه استقلالیت دی یو نظام ښیي چې نړیوالو تاثیراتو لاندې نه راغلی او د خپل د ملي ګټو او ملي ارزښتونو لپاره دا مبارزه کوي دلته دغه د امریکا خو یو څه ترلاسه کړل تاسو مخکې اشاره ورته وکړله یعنی دلته د ایران لاس و د منځني ختیځ کې د روسیې یعنی غټ قوت پروت و حکومت یو بشار الاسد و یعنی امریکا په دوی باندې ننګه وکړله په سوریه حکومت باندې د اوسني زه فکر کوم ګوري زما په نظر ننګه خو هیڅ نه وه امریکا په چا باندې نه ده کړې ځکه هغوی د خپل هغه سیاسي هغه اهداف ته ګوري او اقتصادي اهداف ته ګوري او دا جګړې چې په منطقه کې کیږي دوی د خپل هغه نظامی رقابتونه دي چې دوی کوي دا اوس فعلا تاسو د اوکراین مسله تاسو وڅېړئ
پخوا چې جګړې ته اوکراین نه داخلېده د امریکا له خوا نه څومره حمایت کېده، اوس چې په جګړه کې دخیله ده څومره حمایت کوي. د جو بایډن وخت کې ستراتیژي د اوکراین لپاره څه خله، اوس د ټرمپ راغلی ده په څه رقم هغه د وصال ته د کومې موخې چې دي کوم ذخایر او هغه چې دي که چېرته هغه معامله ورسره وسي زه وایم دا اوس فعلا اوکراین روسیې ته هغه کېږي ور تسلیموي. یعنی د دوی په نړیواله سطحه د قدرتونو ترمنځ جغرافي ویشل کېږي. په جغرافي کې چې کوم منابع وي دي کوم زیربناوي دي دا معامله کېږي په نړیواله سطحه. نو دا ستونزې ډېرې زیاتې دي د قدرتونو لپاره. دوی هر ډګر ته چې ورکته کېږي دوی د خپل د ګټو لپاره مبارزه کوي. فکر وکړه د سوریې کې چې د هغه لاس قطع کېږي د ایران، په فلسطین کې چې د دوی کوم د حماس حرکتونه، په لبنان کې دلته چې هغه کمزوری کېږي، حتی په ایران کې فکر وکړه چې رئیس جمهور د موساد لخوا نه وژل کېږي، وزیر د بهرنیو چارو وزیر، نور غړ غړ چارواکي چې هلته حتی د اپوزیشن هم په یو حمله کې چې دا اوس نړیوالو رسنیو راپور ورکړی دی پکې هغه سوی متضرره سوی چې په یو زمین کنده کې دوی یو جلسه درلودله او له پاسه دا یعنی دا قدرتونه هم دې لپاره مبارزه دلته یوه بله پوښتنه پیدا کېږي دغه چې د طیارې پیښه چې وه که نه الوتکې د ایران هغه ته وایي چې د اسرائیل به کړي. بالکل هلته د اسرائیل یعنی یهودیان چې دي په ایران کې ډیر قوي استخباراتي لاس لري، استخباراتي هغه لاسبره دغه معلومات چې ورکول کېدل د دوی یو وزیر به تعیین سوی نو بیا به بیګا ته د هغوی له خوا نه وژل شوی. یعنی دا هغه استخباراتي لوبي دی، هغه د موساد هغه قدرت په استخباراتو کې ښیي چې دی په ایران کې څومره نفوذ لري. نو د ایران یوازینی وسیله دا و چې دوی هلته نظامی حرکتونه د اسرائیل په مقابل کې درلودل، د سوریې په مقابل کې درلودل، ولی هغه حرکتونه لاسونه چې قطع کړه هلته په ایران باندې حملې ونه کړي، په ایران باندې اسرائیل څومره هغه وکړو، حتی امریکا راغی په د دوی د اټومي کمې زیربناوې چې وې دا یې ورته بمبار کړي. یعنی دلته یو نظامی فشار په ایران راوړه چې په راتلونکي کې یا په عمان کې یا په ترکیه او بل ځای کې کینی او دوی سره تړونو کې چې موږ نور غني سازي نه کوو او کومې غوښتنې چې امریکا د یو قوي ادرس نراسي له ایران سره خبرې وکړي. یعنی که چیرته بیرته دوی راځي خبرې کینی دا په دې معنی ده چې ایران شکست خوړلی او د امریکا غوښتنو ته به غاړه کړي. سویدان چې کله د احمد شاه ځواکونو د شاتګ وکړ دا په څه معنی و؟ دا بیرته چې بیا درځي هلته د کوچانو د عربو کوچانو تر وکوچدل، یعنی دا یو پلان و د احمد شاه پلان و که نه دا تصادفي و؟ نه، د احمد شاه چې کله په هغه کې حمله کېږي د وزارت دفاع، حتی احمد شاه هم په سوویت کې و د رسنیو د نړیوالو رسنیو پر اساس چې دی له هغه نه خپل فامیل سره له هغه نه کوچیږي او بل ښار ته هغه کوي انتقال. یعنی دی هم دا خطر احساسوي چې د اسرائیل له خوا نه دی په خپل او د کورنۍ هغه نسی بمبار نسی. نو البته نور حرکتونه چې داخلي دي، مخالفتونه دي او مذهبي مشکلات دي، نو د دې د کنټرول لپاره یو خو نوی نظام راغلی ده. په داخل کې 50 کال البته جګړه سوې ده، د دې د مدیریت او د دې د رهبري لپاره یو څه وخت ضرورت ده چې احمد شاه د مشکلات او د ستونزې تر هوان یو بهرنۍ لاسوهنې هم البته شته دي، بهرني استخبارات هم البته شته دي، هم د روسیې البته کار کوي، هم ایران البته کار کوي، امریکا په هلته دخیله ده، انګریزان پکې دخیل دي. نو دا ټول حرج مرج چې هلته موجود ده په سوریه کې داخلي مشکلات چې دي د مهارولو پر لپاره زه فکر کوم په لنډه موده کې امکان نه لري او په راتلونکي کې چیرته احمد شاه نور هم په داخل د سوریه کې په نفوذ پیدا کړي او خلک د دې طرفدار اوسیږي، په راتلونکي کې کولی شي چې دا مدیریت کړي. او اوس مهال زه فکر کوم دا مشکلات دا ستونزې به وي. خو بیا بیرته هغه پوښتنې ته ګرځي چې احمد شاه راته وخت شته دی نو چې لکه حکمت نه کار واخلي، او دا حکمت هم په دې کې چې سویدان دوی شاتګ وکړ، هلته نور ملاتړي دوی پیدا کړل، کوچان او عربان دا بیرته راغلل هغه سویدان. هلته ګوري دغه هیوادونو
هیوادونو کې اکثره چې مختلفه مذاهب اوسیږي هلته حتما مذهبي جګړې کیږي، داخلي مشکلات را پیدا کیږي. خود که چیرته دای غواړي چې شیعه له بینه ویسي، خو بیا هم هلته حرکتونه سته، هلته لبنان کې شیعه حرکتونه دي، هلته نور شیعه حرکتونه په هغه کې لبنان کې او هلته په فلسطین کې نور ځایو کې هم پیدا کیږي. ولی زما په نظر که چیرته دوی سره مذاکرات وسي، دوی سره خبرې اترې وسي، که چیرته هدف دا وي چې منګه د جګړو د مخنیوي لپاره د خبرو له لارې کار واخلو، مذاکراتو له لارې کار واخلو، چې دغه حرکتونه څه غواړي. اوس خو یو اسلامي نظام ده چې دوی په خاور مقابل کې جنګېدل، چې هلته روسانو اډې درلودلې. اوس خو یو اسلامي نظام راغلی، که چیرته د دغه نظام د چتر لاندې هم سنی مذهب هم شیعه مذهب سره کینی، هم کردان سره کینی او اسلحه تسلیم کی او د نظام سره مدغم سی، دا نو د جګړو د مخنیوي سبب کېدای شي. ولی که چیرته بیا هم چریکي جګړې د مهارولو لپاره د احمد شاه لپاره په راتلونکي کې یو سردردي ایجادېدای شي، ځکه هلته بیا روسا مداخله کوي، دا حرکتونو ته پیسې ورکوي، تجهیزات ورکوي. ایران خو هغه د دخیل ده، فلسطین هم هغه د اسرائیل هغه د مستقیمه له دوی سره جګړه کوي. نو د نړیوالو اصولو پر اساس دا اوس اسرائیل نقص کړی چې ته یو هیواد باندې بمبار کوي او دغه حریم باندې ورته رای کوي. ولی د په مقابل کې نړیوال سازمانونه امریکا کولای شي دغه د جګړو د مخنیوي یو هغه وګرځي او سبب وګرځي. ډیر زیاته مننه د حریت رادیو د ژور بحثونو خبرونه قدرمنو اوریدونکو. زمونږ د خبرونه وخت نیمایي تر رسیدلی دی. موږ په سوریه کې په روان کړکېچ باندې خبرې کوو چې هلته کورنۍ جګړې یو څه زور اخیستی دی. نو د لپاره موږ سره د سیاسي چارو شنونکی سید اکبر سیال وردګ میلمه دی. نو تاسو چیرته ځئ ملنډه دمه اخلو بیرته راځو. ژور بحثونه د ګرمو موضوعاتو، نازکو حالاتو او پیچلو روایاتو په تړاو د نظر خاوندانو، سیاسي مبصرینو او د سیاست ډګر لوبغاړو اندونه، وړاندوینې او احتمالات. ژور بحثونو کې د هیواد، سیمې او نړۍ پر تودو موضوعاتو بحث کیږي. له ناویلو او نالیدلو خبرېږي. دا خبرونه هر یک شنبه او چهار شنبه ماښام 8 بجې له حریت رادیو څخه اوریدلای شئ. د حریت رادیو د ژور بحثونو خبرونه قدرمنو اوریدونکو یو ځل بیا ښه راغلاست درته وایم. نن په ژور بحثونو خبرونه کې موږ د سوریې په کړکېچ باندې غږیږو چې دلته کورنۍ جګړې بیا زور اخیستی دی. او د دې بحث دپاره موږ سره د سیاسي چارو کارپو سید اکبر سیال وردګ میلمه دی. نو وردګ صاحب یو څه دغه د احمد شاه ډیر خلک وایي چې د ښه روان دی، هغسې چې کوم رقم ته چې دوی هغه تنظیمونه، ډیر تنظیمونه هلته هم شته، ډیر بېلابېل تنظیمونه دي او دا بیا سره یو کړي دي. او په دې جګړه کې د سویدا جګړه کې هم ټول تنظیمونه سره یو شوي وو. نو یعنی څه فکر کوئ چې دغه جګړه به دا مدیریت کړی شي؟ تر اوسه تقریبا کال پوره کیږي، دا به لا هم دغسې روان وي ورو ورو؟ یعنی دوی به د حکومت نه مصلحت نه کار اخلي که نه دا به لږ څه ترې وشړېږي؟ ګورې اول خو موږ که د ښه روانېدو بحث کوو، اول باید دلته متفرقه حرکتونه باید نه اوسیږي. که چیرته حرکتونه نظامی جګړه کوي، باید د نظام د چتر لاندې جګړه وکړي د خپل د ګټو لپاره. خو دا خو لکه ټول انقلابونو کې دغه تنظیمونه بیا سره غونډوي، دا سره یو کوي. تاسو مخکې ویل چې وخت به لګېږي، خو دغه ستونزه هم دا شی ده. اوس مثال که چیرته هلته کردان ځان ته حرکت ولري او نظامی حرکت ولري، د سوریې د ګټو لپاره وجنګېږي او نظام د چتر لاندې نه اوسېږي، دا خپله یو ستونزه ده په راتلونکي کې. که چیرته هلته سنی مذهب عربان کوچیان چې دي هغوی ځان ته اسلامي حرکت ولري، هلته چې شیعهګان دي ځان ته ولري او د نظام د چتر لاندې، دا په راتلونکي کې په خپله لکه د افغانستان کم احزاب چې په افغانستان کې ودانې په پاکستان کې جوړ شول، اته دانې په ایران کې جوړ شول، او دلته افغانستان کې چې کله روس شکست وخوړه، دوی په خپل منځ کې داخلي جګړو ته ونه در. ولې داخلي جګړو ولې هغه مدیریت نه سوه؟ خو احمد شاه مدیریت هم دا حالت د زه وایم که چیرته دا اوس فعلا
همدغه حرکتونه غواړي چې د سوریې ګټې خوندي کړي، د سوریې کې اسلامي ارزښتونه خوندي کړي. دا باید یا وزارت داخلي د چتر لاندې یا د وزارت دفاع د چتر لاندې سره یو ځای سي او د خپل د ګټو لپاره، د خپل د ازادۍ د استقلال لپاره د یو واحد چتر لاندې راسي. دا به په راتلونکي کې مشکل نه جوړوي. د احمد شاه مسؤلیت همدا ده چې دا سره مدغم کړي او که همداسې سره به خوده پاتې سي، هر حرکت ځان ته یو رهبر ولري، نو دا په راتلونکي کې هغه سیمې ته، هغه منطقې ته نظامي ستونزې جوړوي، سولم تخریبوي، ځکه دوی بیا ځان ته امکانات غواړي، مالی سرچینې دوی ته پکار دي. نو دا بیا مجبوره ده د جګړو له لارې او یا د استخباراتو د حمایې په وسیله د خپل هغه تقاضاوې او ضرورتونه دي چې خو په کار دا ده چې احمد شاه یا هم دا حرکتونه د دفاع یا د وزارت داخلي د چتر لاندې یا د دغه رهبري لاندې سره استخدام کی او په راتلونکي کې هغه مخالفتونه چې هلته دي او هغه حرکتونه چې د نظام په مخالفت کې قرار لري، دا که څومره منسجم کیږي د په مقابل کې چې څوک د هغه ضعیفه کیږي، نو دا کولای شي دا حالت هم رهبري کی، هم مدیریت کی، هم مهار کی. نو دلته اوس د احمد شاه هغه کوم سکیل چې دا او کوم هغه توانایي چې ده، نو دغلته که کار ته نه استفاده وسی او داسې سر به خوده پرېښودل، زما په نظر دا په راتلونکي کې هغه منطقه کې سولې ته خطر ده، امنیت ته خطر ده. دا کله کله داسې وي چې شاید په دې شرق کې د دوی خیر وي، ځکه هلته دوی عرب کوچان راخپل کړل، دلته اسرائیلو برید وکړ او دلته د مسلمانانو هغه احساسات راوپارول، بیرته د احمد شاه سره ټول شول او دا تنظیمونه هم ټول د احمد شاه سره دي او په یوه خوله یې وویل چې موږ د اسرائیلو خلاف جنګ دلته دوی ګټه ونه کړله، نه تاوان خو یې وکړه. دلته ګوري په دا جګړو کې هم ګټې سته هم تاوانونه سته. اوس که په لنډمهاله د هغه کړي ګټه کړي، ولې په راتلونکي کې دا همداسې په هغه کې مدغم نسی، په راتلونکي کې زما په نظر د په تاوان تمامېدی شي، ځکه حرکتونه خپل په سر پرېښودل او په نظام کې نه مدغمېدل، دا یو نظام کې خو بیخي لکه بیخي شموله دی، نو بیا راتلونکي کې ورسره کېدی شي هغه د نظام په ساختار کې یو ځای سي، نو د به نظامی بخش نور هم قوت پیدا کی، نور هم به توانایي پیدا کی چې په راتلونکي کې وکولای شي خپل هغه نه دفاع وکړي. دا د احمد شاه هغه د اوله کې هم داسې رپورټونه نشته چې دوی سخت دریځه و دومره د ځینو حساسیتونو په اړه له کلتور او مثلا څنګه چې په نورو هیوادونو کې جهادونه پرمخ تللي دي، اوله کې بیا سخت دریځه وي. دوی اوله کې هم ډېر سخت دریځه نه و د ځینو کلتورونو، لکه تاسو مخکې یاد کړل چې کنه ځینې مطلب ارزښتونو باندې دوی مطلب سترګې پټې کړلې. اوله کې هم د دوی دغه خلک ډېر تعلیم یافته دي، ماډرن غونتې دي، ډېر به ورسره په ټکر کې نه وي، د خپل یوازې هغه شاید شیګان به وي. کېدای شي ګوري بیا دغه فرهنګونه او کلتورونه هلته چې کوم دي دومره متفرقه نه دي، د هرې سیمې او هغه کېدای شي فرق ونه لري، نو دی هغه هلته چې تعلیمي کچه زیاته وي، د علم کچه پورته اوسیږي او اسلامي معلومات پکې زیات اوسیږي، یعنی خلک او ملت په علم باندې سمباله اوسیږي، نو دغه کلتوري هغه مسایلو کې ستونزه نه را پیدا کوي. نو نظام کولای شي چې دوی ته ډیر په اسانه توګه او ډیر ښه مدیریت کوي او دوی ته قناعت ورکړي، ځکه یو خو ملت هوښیار اوسیږي، تعلیم یافته اوسیږي، پوه اوسیږي، هغه په هغه خبره باندې موضوع باندې زر سر خلاصیږي. نو زما په نظر اسلامي کوم حرکتونه چې سنی دي د دوی په مقابل کې به په راتلونکي کې دومره هغه نشي، ځکه کېدای شي دی ورسره زر تعامل وکړي، ځکه احمد شاه اکثره هغه د بشار الاسد کوم نظامیان چې پاتې ول هغو سره تعامل وکړو، هغوی سره خپل نظام کې پکې ځای ورکړه، نو دو حرکتونو ته به خامخا ورکړي. یو هغه مسله د کوم حرکتونه چې استخباراتو پسې تړلي اوسیږي، د نورو د سیمې او نړیوالو استخباراتو پسې وتړل شي چې هغه د نړیوالو استخباراتو ګټو لپاره کار کوي، یا د نورو هیوادو پسې تړلي اوسیږي، ځکه هغه خو بیا استقلالیت نه لري، هغه چې هغه هیوادونه څه غواړي هغه حرکتونه مجبوره دي چې هلته مبارزه وکړي. نو د هغه د سردردي لپاره په راتلونکي کې یو هغه کېدای شي یو مشکل یا ستونزه پیدا کولی شي، ولې کوم حرکتونه چې استقلالیت ولري او هغه د
سوریې ګټو ته د ملتو ګټو ته پابند اوسیږي هغه په راتلونکي کې ورسره تعامل په اسانه توګه کولی شي. دلته د احمد شاه لپاره اولویتونه نه چی شي وو دا و چې لکه تاسو مخکې یاد کړل چې لکه حجاب دی او ځینې نور ارزښتونه دي او کنه نړیوال نظم کې داخليدل دي خپل هیواد ساتل دي ترو چې خپل ځمکه سړی ونه لري جای ونه لري لکه تاسو مخکې چې وخت ته اړتیا لري ان دې وخت کې اولویتونه بیا د تسدي دا اولویتونه نه و دا اوس چې حکومت د خپل کړی اولویت دا و چې باید د اسلامي هغه مبارزه چې د جهاد مبارزه کوله د غوښتل چې سوریه کې یو اسلامي نظام قائمه کړي چې اوس فعلا راوله د دې لپاره اولویت ده. نو د اسلامي نظام لپاره چې کوم اولویتونه دي هغه احمد شاه باید په نظر کې ونیسي او یو اسلامي نظام راوستل او د مبارزه هم که په القاعده کې و که په داعش کې و د خلافت لپاره و. نو کله چې ته خلافت لپاره مبارزه کوي په اسلامي نظامونو کې خو هغه بهرنی تګلاره همداده چې جهاد دعوت الجهاد باید وسیږي. نو کله چې ته بیا نړیوال نظم ته داخليږي هیڅ نوع د جهاد لپاره کوم ماده نشته چې ته باید اسلامي ارزښتونو لپاره جګړه وکړي یا مبارزه وکړي یا جهاد وکړي. په نړیوال نظم کې چې یو سل څو ماده ده په دې کې یو فقره هم د جهاد لپاره دوته اجازه نه ده ورکړي ځکه هغوی د جهاد په نوم څه پیژني نه. هغه هر څوک چې جګړې کوي هغه ته د جګړې نوم ورکول کیږي او اسلامي هیوادونه چې کوم ارزښتونو لپاره مبارزه هغه ته د تروریزم نوم ورکول کیږي. نو کله چې ته نړیوال نظم کې مدغم شوی نو د تا د جهاد حلقه چې سلاغه په مغه هیوادونو کې محدوده کیږي. نو ته به یا غیر مستقیمه حرکتونه حمایه کوي د دې لپاره نو خپل خو بیا ته د نظم له قوانینو نه خو ته سرکشي نشي کولای. د جهاد دی وختونو څه بڼه خو به بدلیږي دا به د تور لیست نه ځان باسي دا به مثلا په ټول هیواد باندې حاکم کیږي یغه وروسته به ورو اول وختونو کې د اسلام وای د قدم په قدم د سره غل بالکل اسلام خو ګوري قدم په قدم راغلی د ولید ک پیغمبر دی خدای له هر چا سره له هر قبیله سره تړون کوو ولی د جهاد مخه نه ډب کوله. مثال هغه د دې لپاره یو قبیله سره تړون کوو ولی د بلې مقابله سره هغه خپل جهاد ته ادامه ورکوله خپل مبارزې ته یو ځای کې جهاد شروع بالکل یعنی هغه د جهاد هغه کوم تسلسل چې هغه روانو یعنی که بیرته بیا د خپل د قوت لپاره دا کار کوو چې هغه سره به تړون وکړو چې هغه له دې حرکت سره دغه قبیله سره یو ځای نشي دا به د ما په مقابل کې نو د به حال تقینا هغه تړون کول هغه سره به اقتصادي همکاري او هغه ته به ادامه ولې د بل قبیله سره به د خپل د جهاد لپاره مبارزه کوله. نو اوس خو نړیوال نظم دلته حاکمه ده دغه اسلامي هیوادونه ټول دغه نظم د تاثیر لاندې دي دا و 50 هیوادونه چې دي دا اوس له دغه نظم نسی راوتلی ولی عربستان د جهاد کما غنه کوي ولی مصر نه کوي ولی ترکیه نسی کولای ځکه دغه تړون دی په ځان منلای دا تړون دی لپاره چې په نړۍ کې سوله امنیت وي اقتصادي مشکلات ونه وسیږي ولی دغه تړون چې امریکا کړی دا یا نړیوال ملګرو ملتونو کوم هغه چې دغه په خپل دا نقص کوي دا اوس د بشر د حقوقو د ساتنې لپاره د ایران کوم ظلمونه له افغانانو سره نه کوي پاکستان کوم ظلمونه د افغانانو سره نه کوي ولی دغه د بشر د حقوقو سازمانونه په دې باندې چپ خل دي ولی په فلسطین کې 70,000 انسانان وژل کیږي او دوی د خپل هغه مقابل کې هیڅ نو کوم عملی ډګر کې کوم هغه نشي کولای د مخنیوي سبب نشي کېدلی په خپل امریکا کې فلسطین غږ په پانتونو کې راپورته کیږي او د امریکایانو اف بی آی له خوانه دا بندي کیږي په لایلیون راوستل آیا فردي او جمعي ازادي په نړیوال نظم کې امداده یعنی هغه قوانین چې دوی جوړ کړي دي هغه صرف د نور هیوادونو لپاره دي دوی په خپل نقص کوي
په خپل همدغه قوانین ماتوي، خو ولې د خپل د ګټو لپاره په نورو هیوادونو کې ورسره مبارزه د احمد شاه لپاره د بد او بدتر انتخاب نه دی، یعنی د بد انتخاب کړی دی اوس، کنه څه هم هغه ارزښتونه نشي پلي کولی، که څه هم هغسې زور نشي وهلی، خو یو دا به یې کړي وي چې د بشار الاسد 50 کلن ظالم رژیم یې ړنګ کړه او کیدای شي د هیوادوالو دپاره هغسې د نورو تنظیمونو دپاره دغه ښه انتخاب وسیږي. اوس ګورې د احمد شاه راتګ هغه نظامی حرکتونه چې په جګړو کې ستر شوي، کله چې هغوی په قدرت ته رسیږي د سیاست په ډګر کې دا یو څه ستونزې لري، ځکه هغوی روزل سوي په جګړه کې دي، روزل سوي په مبارزه کې دي، فکر جنگی ده. نو دا چې په سیاست کې بیا دوی مشاورین پیدا کوي، په سیاست کې دوی کم تصمیم گیری کوي، کم تعاملاتو چې رسیږي، دا طبعا مشکلات وي، ځکه نوې تجربه ترلاسه کوي. نو اوس فعلا کم ظالم رژیم چې دلته حاکمه وو، که هغه سره موږ دا پرتله کوو، زه فکر کوم احمد شاه له هغه نه 2% د سوریانو لپاره، د هغه ملت لپاره د یو ازادي اخیستې ده، او ملت اوس فعلا د په مقابل کې نه کومه مظاهره نه ده کړې، له ده نه کوم شکایت نه ده کړی، ولې هغه له منطقې سره چې دا تر څو تعامل کوي، له منطقې سره چې څو جوړجاړی هغه ته رسیږي، سولې ته رسیږي، دا طبعا وخت نیسي، مشکلات نیسي، ځکه هیوادونه حکومتونه مقابل کې رقابتونه په سیمه کې موجود دي، نو هغوی کېدای شي ویره ولري په راتلونکي کې که چېرته دا قوي کېږي، دې نه اسرائیل د خطر احساس کوي، ځکه هغوی کوشش کوي چې دی په یو داسې نیمګړي حالت کې وساتي چې په راتلونکي دوی لپاره کم خطر ونه اوسیږي. ولې نړیوالو سره تعامل کول، اقتصادي ورکړه دکړه کول، له تحریم نه ځان خلاصول، نو دا مجبوریتونه دي د احمد شاه. دا مجبوریتونه لکه کله کله د افغانستان سره به پرتله کېدلی شي یا نه، دلته شاید اسلامي امارت یو وخت کې ډېرو ډلو سره لاس لاره، یا مثلا TTP سره، یا مثلا د القاعده سره، او کله چې بیا حاکم شول یو څه بیا د مصلحت نه کار واخیسته، داسې پرتله کېدی نشي د سوریې سره. زه فکر نه کوم چې سوریه او د منګه د ملتو ترمنځ او منګه چې کوم قبیلوي هغه جوړښتونه په افغانستان کې دي، دا تفاوتونه یو بل سره لري، ولی منګه نظر کېدای شي له سوریې نه موږ پیاوړي اوسو، کېدای شي موږ ته ضعیفه اوسیږو په بهرني تعاملاتو کې، ولی د افغانستان مسله زما په نظر د نړۍ له هغه نه جدا ده، ځکه دلته که تاسو فکر وکړئ دلته رقابتونه ډیر زیات، د هند او د پاکستان رقابت سوی، د امریکا او د چین سوی ده، د چین او د روسیې سوی ده، د چین د ایران او د هند او د نورو سوی ده، ځکه دلته یو خالګا یو هغه جیوپولیټیک هغه موقعیت چې ده، دا حالت د ګوري دا اوس فعلا موږ او تاسو انسانانو ترمنځ رقابتونه شته دي، د ورونو ترمنځ، خو رقابت که سالم اوسیږي هغه د ملتونو د ګاونډیو د ټولو په نفع ده، ځکه موږ که سالم رقابت وکړو هلته زموږ ګټې خوندي کېږي، زموږ امنیت خوندي کېږي، سوله خوندي کېږي، ملي ګټې پکې خوندي کېږي. که چیرته بیا رقابت جګړې ته مخه کېږي، پکې رقابت یو تاوتریخوالي ته ځي، دا بیا د ملتونو او د ګاونډیو په خیر نه ده. یعنی دغه کومه چې افغانستان کې د نیابتي جګړه وه، دا په سوریه کې هم وکنه، زه وایم سوریه کې هم مشکلات ستونزې و، هغه هم له یو نظامی او اقتصادي بحران نه راوتلی حکومت ده، خو بیا احمد شاه خپل دا بیان ورکړ چې موږ او د افغانانو ترمن ډیر غټ تفاوتونه دي په هر لحاظ چې د نظرونو، نو دا د تعلیمي کچم کېدلی شي موږ پرتله کو، قومي جوړښتونه چې کوم په افغانستان کې جغرافیه ده، او بل د جغرافي موقعیت، جیوپولیټیک موقعیت چې ده، دا مشکلات شته دي په هغه کې. خو زه وایم که چیرته افغانستان د اوسنی نظام له نړۍ سره تعاملاتو ته رسیږي، یا له منطقې سره رسمیت پیژندنې ته ځي، یا موږ هغه څوک چې له موږ سره په کلونو موږ سره په رقابت کې دي، زموږ ګاونډي دي، د دې بدیلې لارې پیدا کول تر څو دغه سیاسي فشار او اقتصادي فشار نه موږ ځانونه راوباسو. او دریمه مسله هغه
مشترک المنافع کومې پروژې چې د نړیوالې پروژې د دې تطبیقول په دې سیمه کې دې پلې کول دا موږ له یو بد وضعیت نه موږ په سیاسي لحاظ خلاصولی سي، په اقتصادي لحاظ هم خلاصولی سي، او هغه سیاسي د باور فضا رامنځته کېدلی سي. نو په دغه مسایلو کې موږ کار وکړو او دې ته اولویتونه ورکړو. زموږ ستونزې انشاءالله په زر وخت کې حل یو کېدلی سي. لاره سیال وردګ صاحب چې جالبه وه خلکو ته هغه د بشار الاسد هغه غبرګون و د اسرائیلو پر وړاندې دا چې په دفاع وزارت اسرائیلو برید وکړ، تقریبا 90 که څومره هدفونه یې ویشتل. په دې کې د بشار الاسد چې دوی ورته تښتېدلی وایي او د ډېرې کیسې پسې کوي لکه ځینې دلته هم پکېږي که نه، هغه غبرګون خو دا ویل چې سوریه د اسرائیلو پر وړاندې یو موټی ووسیږي. دا جالبه نه وه، یعنی که دې کې بله خبره وه. بل طرف ته خلکو یو رقم ته د افغانستان سره بیا دغه د څوک چې بهر تلي دلته نظام لاسه ورکړی د هغو سره بیا پرتله کوله چې هغوی د خپل هیواد دپاره جګړه غواړي او بهر اوس هم دروازه په دروازه ګرځي چې افغانستان ته بهرنۍ جګړه راوړي. ولې بشار الاسد چې نظام لاسه ورکړی تازه هغه دردونه لا هم تازه دي، خو د سوریې خلکو باندې غږ کوي چې د اسرائیل پر وړاندې یو موټی اوسېږي، یعنې ملي ګټې دوی ته مهمې دي. ګوري که چیرته موږ د رضا شاه پهلوي کوم هغه چې د زوی د چې په خارج کې په ایران باندې کوم هغه کېږي یا ایران کې کوم هغه تحولات راځي یا دوی هم داسې بیانونه ورکوي. د افغانستان کوم خلک چې بهر ته تللی دي یا په تحولاتو کې چې افغانستان نه وتلی دي، لنډه دا چې نظام یې لاسه ورکړ، بالکل نظام یې له لاسه ورکړ. دوی عین دغسې حالت د اوس د مهاجرینو په اړه باندې یا په داخلي کوم هغه رامنځته کېږي، دوی هم داسې. او د بشار الاسد مسله هغه چې په هغه وخت کې مالته په هغه کې حاکم و، لکه د موږ کوم رهبران چې عین قضیه ده، یعنی هغوی د دې لپاره دا کار کوي چې هغه مخالف لوری هلته واک ته رسېدلی د هغه د نیمګړتیاو د ښکاره کېدا لپاره دا باید هغه وکړي. ولې ته چې حاکمه وې ولې نه متحد کېدلې هغه وخت کې دي، ولې ټولو سره تعاملات نه کوو، ولې د ټول په نظام کې نه مدغمول، ولې د دې مقابل کې به جګړه کېدله. یعنی عین حالت دغه د رهبرانو چې هر نظام نه خپل حکومتونه له لاسه ورکړي او له غزې نه تښتېدلي دي، نو دغه ستونزې لري، دا مشکلات لري. ولې عینا دوی چې په قدرت کې اوسېږي بیا دغسې نیمګړتیاو ته دوی پام نه کوي، دغسې تېروتنو ته دوی بیا په تاریخ کې پام نه ده کړی. نو دا مشکلات په انسانانو دا یو بله پرتله کېدلی شوه پرتله هغه د کورنۍ جګړې افغانستان مدیریت کړی شوه، سوریه نه شوه مدیریت. نو زما په نظر کې چیرته موږ افغانستان کې کوم اسلامی نظام چې راغلی دا او کوم اسلامی حرکت چې دلته مبارزه کړې اوس قدرت ته رسېدلی، زما په نظر د دوی کوم مدیریت چې ده، د دوی کومه توانایي چې هغه کې د دوی په نظامی برخه کې موجوده ده او د دوی کوم اتحاد او یووالی چې په نظام کې موجود ده، زه فکر کوم سوریې سره موږ نسو پرتله کولی کنه. یعنی دلته مدیریت سو د روسانو د تګ نه وروسته، یعنی دغه بیا چې اوس دا قدرت ته رسېدل، فکر وکړه د افغانستان کې څومره حرکتونه وو، څومره ګوندونه په افغانستان کې موجود وو، که چیرته دغه طالب دلته قدرت ته نه وای رسېدل، یعنی یو بل حرکت قدرت د دې مدیریت ناممکنه و چې دوه کړی و، مرکزی حاکمیت. بالکل همدغه طالبان دي او دوی یو مرکزی نظام او دوی حاکمیت په ټوله جغرافیه باندې او د ټولو 40 میلیونه نفوسو مدیریت کول او دا د یو واحد نظام د چتر لاندې راوستل، دا د هر سړي کار نه ده، د هر رهبر توانایي دا نه ده پکې چې دا کار وکړي. تاسو اوس سوریې ته ګورئ څومره حرکتونه پکې فعاله دي، کردان دي، سونیان دي، شیعګان دي، لبنانیان دي، یعنی دا یو غټه ستونزه ده. ولې فضل د خدای په افغانستان کې د افغانستان د مخالفت کې چې کوم څوک قرار لري، لکه پاکستان دوی داعش حمایه کوي، تاجکستان حمایه کوي، ولې دا د موږ د حکومت هغه قوت و قدرت ښیي چې موږ دغه ډلې او دغه حرکتونه مهار کړي دي او دلته نه پرېږدو چې د نظام په مقابل کې، د ارزښتونو مقابل کې، د سولې د امنیت په مقابل کې، د مواد مخدر په مقابل کې دوی حرج مرج رامنځته کړي. دا د یو نظام او رهبري قوت
هغه د قوت نقطې دي چې دوی پکې شته. یعنی د سوریې او د افغانستان ګاونډیان یې څه سره ورته دي؟ ګوري په نړۍ کې ټول مخالفتونه ګاونډیان لري، هغه سیاسي او نظامی او استخباراتي مخالفتونه. نو افغانستان کې هم ګوري د منګه ګاونډیان، تاسو فکر وکړئ پاکستان څومره مخالفت لري، نړۍ کې ډېر بد معرفي کوي. بالکل. ایران هم چنان هغه لري، خپل رقابتونه، خپل اهداف لري. تاجکستان فکر وکړه اوس افغانان لاغه جنرا باس، یعنی دا یو سیاسي په نورو لارو باندې ونسو کوله چې افغانستان کې ارج مرج، افغانستان کې سوله تخریب کی، امنیت تخریب کی. اوس زوري په هغه افغانانو بیچارهګانو باندې رسیدلې ده چې هغه بے طرف افغانان دي، الته بیچاره مهاجرین دي، الته پناه وروړي ده. اوس په هغه باندې یو سیاسي فشار راولي. کنه د افغانستان خلک دي، د افغانستان ملت ده، زمونږ ورونه دي، مونږ ټول طلبای کوي چې افغانستان ته راسي. دغه پردی کټ وای تر نیمې شپې ده، که څه کال دی راونه باسي، کال ته دی رابو، کال ته دی نه 15 کاله بعد یو سړی چې 13 کاله په ایران کې اوسېدلی نن یې راباسي، هغه 13 کلنې تجربې ته دی د هغه فکر، هغه روزنه چې هلته سوي هغه ته نه ګوري. په پاکستان کې 40 کاله خلکو ژوند کړی، 15 کاله. دا اوس جرمني کې د امارت تقریبا مخالفان به داسې وښیو چې هلته قبولي چې اخلي، خو د طالب غیبت به کوي ورته، یا به د افغانستان بد ورته معرفي کوي، هغه بیرته امارت ته وسپارل، هغه بندیان. نو دا خو اوس وای لاس چې مات سي غاړې ته غورځي. اوس دا زمونږ افغانان دي که مخالفت هم کوو، یا په بهانه تلي یا په قچاق تلي، هلته هر رقم کیس چې ورکړی، خو کیس هغه قبلیږي چې ته دلته یو خطر تاته موجود اوسیږي، یا سیاسي خطر درته ولي، یا امنیتي خطر اوسي، یا نور مشکلات ولري ته په یو جغرافیه کې. نو دا اصول هم د کډوالو هم دا دي چې باید هغوی پناه ورکړي. ولې دغه کسان چې اوس که امارت سره مخالفت هم کړی، ولې امارت ورته لبیک ویلي او دوی نه هیڅ نه وه، یعنی دوی په مقابل کې کوم خشونت یا کوم تعصب ښکاره نه که. نو عموم کې ستا هدف دغه ده چې ملي ګټې مهمې دي. بالکل ملي ګټې مهمه دي. منګه حکومتونه باید د هر چا سره مخالفت ولري، ځکه جغرافیه د دلته هر رقم انسانان په هر فکر خلک ژوند کوي، خو د دې د مدیریت کول دا ډیر مهمه دي. دا یو اتیا کسان چې افغانستان ته راغلي، که هیڅ مهارت ورته ونه وایي، دوی په خپل خجالت دی، خپل وجدان ته دوی خجالت دی، خپل هغه احساس او کوم ضمیر چې دوی په وجود کې ده هغې ته به یاره نه وایي چې موږ څنګه کیسونه ورکړي و، څومره امارت هم بد معرفي کړي. یعنې د امارت ښه سلوک دوی دپاره درس دی، بالکل لپاره د دوی لپاره یو غټه تجربه ده. نو دا ستونزې شته دي په انسانانو کې، مشکلات شته. نو زه وایم جرمني ته چې څوک تللی او څوک چې پکې اوسیږي، ګوري دغه جنات په څومره زحمتونو دغه افغانان یا جرمني ته ځي، یا ځمکه یې خرڅه کړې، غوا یې خرڅه کړې، هر څه چې کوي هلته رسیږي، بیا هلته په جرم باندې مرتکب کېږي، هلته ته قوانینو سرغړونه کوي یا جنسي تیری. دا خپله یو ستونزه ده، یو رواني مشکل ده چې تا افغاني لپاره ولې جرم کوي چې ته بیرته په دومره زحمتونه په دې اوبو کې او په دې سرحدونو کې ځي، ترکیه دې وکړي، ایران دې وکړي، یونان دې وکړي، جرمني ته ځان رسوي، بیا ته په ناچیزه سیمه باندې بیرته ګرفتاریږي افغانستان ته. دا یو غټ مشکل. ډېره زیاته مننه. مننه تاسو. د حریت رادیو د ژور بحثونو خپرونه قدرمن اوریدونکو، زمونږ خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. نن موږ بحث درلوده د سوریې هغه کورنۍ جګړه چې بیا یې زور اخیستی دی. نو دې بحث دپاره موږ د چارو شنونکی سید اکبر سیال وردک صاحب راغوښتی و. تاسو نه هم ډېره زیاته مننه. دا خپرونه موږ سره اخره پورې واورېده. د حریت رادیو نور خپرونه تعقیب کوئ. تر بیا د الله تعالی په امان. ژور بحثونه د ګرمو موضوعاتو، نازکو حالاتو او پیچلو روایاتو په تړاو د نظر خاوندانو، سیاسي مبصرینو او د سیاست ډګر لوبغاړو اندونه، وړاندوینې او احتمالات. ژور بحثونو کې د هیواد، سیمې او نړۍ پر تودو موضوعاتو بحث کیږي. له ناویلو او نالیدلو خبرېږي. دا خپرونه هر یک شنبه او چهارشنبه ماښام 8 بجې له حریت رادیو څخه اوریدلای شئ.